د خیبر سیمې سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو او د عرفان الله کورنۍ غړو دغه پیښه د پولیسو جعلي مقابله او غیر عدالتي وژنه ګرځولې ده. د وژل شوي عرفان الله پلار وایس اف امریکا ډیو ته وویل د زوی په وژنه کې ککړ شو کسانو ته باید سزا میلاو شي. بے گناہ مړ شوی دی ایش پیغمه په پیلی تاریخ سے کوم ځای کنه چلا وہ دفتر چالتا ہے نوکری لیش کا تلوائی روستو تب 12 بجے پہ ٹیلیفون کلو 12 بجے نه بعد ټلیفون بند شو. عظیم ظلم یې کړی وروسته مخاویستي دي کرندونه یې ورکړي دي. مړه څه به راته ویم بچی مې و ډېر په خورو او په تکلیفو مې په تعلیم کړی و هیم او وړه بچي یې 2 پوتې دي. د ترهګرۍ په ضد جوړه کړای شوې د پولیسو اداره یا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ پرون دعوه کړې وه د ترهګرۍ پیښه یې ناکامه کړې ده او 4 ترهګر یې هم په مقابله کې په پیښور متنو سیمه کې وژلي دي. خو د پیښور متنو سیمې اوسیدونکی میسل خان وایي د کورنۍ دواړه کسان په جعلي مقابله کې وژل شوي دي او کور نه یې اوچت کړي وو. بله شپه شوې ده یو پکې زما زوی و اسدالله نوم یو او یو ثاقب الله نوم یو چې دا زما ورارو د کشر ورور ولید خان زوی و. دا مونږ باندې په 14 مئی باندې د صبح 5:30 بجې د زیارت په ورځ چاپو لګې دا خرنا وا نو چې اوچته کو بس مونږ ویل حکومت تفشیش لبي بیول سم مسله به بهر حال دی کې بیا د شپې سی ټي ډي راله خو مونږ ورته ویخو نو مونږ ولا الک په خپل په لاس ورکو. د خیبر سیمې سیاسي ډلو او مشرانو وویل دغه ډول پیښې په سیمه کې ډیر وخت نه روانې دي او لږه موده وړاندې خاطر او عدنان شینواري هم په غیر عدالتي توګه وژل شوي وو. د چارواکو سره خبرو د پاره جوړ کړای شوی کمیټې مشر محمد رفیق وایي په دغه پیښه دی عدالتي کمیشن جوړ شي او ټول بې درکه شوي کسان دی راخوشي کړلی شي. بل دا چې موږ دا مطالبه کوو ډیره هم مطالبه رو چې آینده یې پوره موږ له ګورنمنټ دغه شي او ادارې دغه شي شورټي رو کې چې آینده یې پوره به داسې ماورای عدالت قتل عام نه کیږي. لہذا موږ دغه شدید مزاحمت کوو غندنه کوو ان شاء الله موږ د احتجاج سلسله د جمهوریت آئینی قانوني حق ته دا به جاری وي او وسره موږ د مذاکرات ولیارم کولورو. د ترهګرۍ په ضد جوړ کړای شوی د پولیسو اداره یا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یو چارواکي وایس اف امریکا ډیو ته وویل د ادارې چارواکو د معلوماتو پر اړه کې برید کړی دی او دغه کسانو په پولیسو ډزې هم کړې دي. دوی وایي وژل شوي کسان په متنو سیمه کې په یو کلا کې پټو او دوی سره وسله هم وه. د خیبر سیاسي ګوندونو غړو غوښتنه وکړه د وژل شوي تن کورنۍ ته د حکومت شهید پیکج او سرکاري نوکری ورکړي او د بچو تعلیم او صحت ذمہواری دې هم په سر واخلي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.